سلامونه ملګرو. نن چې زه د کوم پروګرام خبره کوم هغه پرون شروع شو. اصل کې د سسکچوان د صوبایي امیګریشن پروګرام چې د مخکې نه شروع او په دې د نور پروګرامونو نور سټریمز چې کوم دي په هغې باندې ما خبره کړې وه، خو دا کم پروګرام چې اوس شروع شو په دې کې امپلایمنټ نه دی پکار، نو د تاسو غوږ شئ ځکه چې په دې ویب سایټ کې پروګرامونه ډیر دي او بیا به تاسو پکې ګډوډ کېږئ، نو چې په دغې لاړ شئ څنګه چېرته زه ښیم نو تاسو ته بیا اسانه ګوره. لکه دلته چې اوس دوی دا وایي اورویو کې دا وایي که نه چې یو خو په 110 کې تاسو ته 80 پوینټس پکار دي، دا دې له راځم خبرې له. خو دلته اوس 3 کرایټیریا دي. یو انټرنیشنل سکلډ ورکر امپلایمنټ آفر، دا هغه کسان دي چې هغه امپلایمنټ آفر پکې غواړي یا په دې پروګرام کې چې تاسو نه به جاب آفر غواړي، نو دا خو مخکینی پروګرام دی. بل چې دی انټرنیشنل سکلډ ورکر سسکچوان ایکسپریس انټري، دا د فیډرل ایکسپریس انټري سره تړلی پروګرام دی. اوس بل نن چې زه کومه خبره کوم نو هغه دا د انټرنیشنل سکلډ ورکر اکوپیشن ان ډیمانډ. ټیک شو، کوم اکوپیشن چې په ډیمانډ کې دي او دوی له پکار دي او په دې کې جاب آفر نه دی پکار. د دې دریوانو دپاره دوی کرایټیریا یو یې ښودې ده چې اټلیسټ 60 پوینټس به تاسو اخلئ په 110 کې که نه. دا دلته تاسو کتی شئ چې لکه ایجوکیشن اینڈ ټریننګ کې که ستاسو ماسټر یا ډاکټریټ ډګري نو ستاسو به 23 پوینټس دي، دغه شان په بیچلر باندې 20 دي او لاندې پسې راځئ. بیا ورک ایکسپیرینس دی، نو د ورک ایکسپیرینس په حواله دا خبره ده چې په 15 کالو کې کوم چې تیر شوي 15 کاله دي، که په هغې کې ستاسو 15 کاله ایکسپیرینس وي نو 10 نمبرې پوینټس د هغې دي، که 4 کاله پکې نو 8 دي او دغسې ورو ورو ترې لاندې ځئ. بیا که د شپږو نه په 10 کالو کې ستاسو دغه ایکسپیرینس وي 15 کالو نه، بیا د هغې 15 نمبرې دي. مطلب دا دی که په دې اولني نږدو کالونو کې نو نمبرې زیاتې دي، که بیا کالونه زیاتېږي یا لکه مخکې شوي نو د هغې بیا نمبرې په هغې حساب باندې کمې دي. ښه، لینګویج ابیلیټي دا چې ویلي دي ګوره د CLB 4 to 10 دی وایي که نه، نو منیمم 4 پکار دی. 4 چې دی نو دا آیلټس د 4 نه هم کم راځي، خو بهرحال په هغې بیا ستاسو نمبرې کمې دي، نو کم از کم لکه CLB 6 چې دی نو آیلټس 6 نه کم راځي. نو دغه که تاسو آیلټس 6 یا د هغې نه لږ کم هم نو تاسو له بیا په دې کې 14 نمبرې درکوي، د دغې ټوټل مارکس دي. نو پکار دا دغه کرایټیریا شو. بیا دا خو د سیکنډ لینګویج د سیکنډ لینګویج بیا فرنچ دی، نو فرنچ خو بهرحال نه دی اپلیکیبل پکې. بیا ایج له به راشو، نو ایج دغه چې دی وایي ښه ټول نه زیاتې نمبرې چې دي دا 22 to 34 ایرس کې دي که نه، 12 او بیا د 35 to 45 چې دی 10 دي. نو په دې کې ستاسو 80 دغه چې دی په اسانه پوره کیږي. بیا دا فیکټر 2 کوم چې لیکلی دی دا امپلایمنټ آفر چې غواړي ګوره پس دا بله سب کیټګري دی. دا به یاد ساتئ، دا ویډیو ښه په غور وګورئ چې تاسو بیا کنفیوز کیږئ نه، چې تاسو وایئ چې یار دلته خو بیا امپلایمنټ غواړئ، نو امپلایمنټ چې دی دا جدا سب کیټګري دی، لیکلي هم دي ما چې څنګه دغه کړي نو دا 13 نمبرې ستاسو په دې دغه کې نه راځي. بیا که څوک کلوز ریلیټیو وي نو دا نمبرې پکې راتلی شي. که کلوز ریلیټیو چا په سسکچوان کې نو نور هم 20 نمبرې دي، که نه نو دا 8 هم پوره دي. کلوز ریلیټیو که څوک راځي بیا دلته دا ټوله خبره لیکلې ده. ښه، بیا پاست ورک ایکسپیرینس سسکچوان دا هم نه دی، دا هم نه دی. نو دغه شانتې په دې 110 نمبرو کې بس تاسو 80 نمبرې پوره شي. ښه، دا سلیکشن کرایټیریا دریوانو دپاره وه. بیا چې کله موږ دې له راشو او دا اوس به دا د دریوانو دپاره موږ خو د دې سره کار دی انټرنیشنل سکلډ ورکر اکوپیشن ان ډیمانډ. ټیک شو، کله چې موږ دا کولاو کړو نو موږ به دې پیج له راشو لیکلی دي انټرنیشنل سکلډ ورکر اکوپیشن ان ډیمانډ. ټیک شو، ښه، دلته اوس دا خبره دی دا کوي دا واورئ چې ډونټ هیو ا جاب آفر، لکه چې جاب آفر یې نه خو ډیمانډ اکوپیشن کې ان ډیمانډ اکوپیشن چې دی په هغې کې تاسو یې. بله خبره دا کوي چې کرایټیریا چینج کیدی شي، خو کله چې تاسو دا دغه سبمیټ کوئ په کوم وخت کې نو د هغه وخت نه به دا حسابیږي. هغه الیجیبیلیټي اوس ته ده، نو دا خو ما تاسو ته ووایي چې په 110 کې 80 پوینټه پکار دي او لینګویج بنچ مارک چې دی کوم دی آیلټس کې دغه سکور پکار دی. ښه، بیا ستاسو کوم ډیپلوما یا سرټیفیکیټ یا ډګري چې ده نو هغه به د هغې اسسمنټ پکار دی. ECA څنګه چې ته ما ویلي دي ECA ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ که نه، په دې هم زما یو ویډیو شته چې کم کم دي دا لیکلي چې اپروډ ارګنایزیشن کم دي، نو کم چې د ټول نه ښه ارګنایزیشن دی او زر دا کار پې کېږي ټول خلک پې کوي، نو په هغې ما یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو کتی شئ.
ها بیا دلته به دې خبره ته خیال کوئ چې کوم دغه چې دی ریګولیټډ اکوپیشن دی لکه د میډیکل یا د انجینیرینګ یا د نور نو د هغو دپاره پکې ریکوایرمنټ دی چې د دې ځای نه به پکې د دې د لایسنسینګ باډي نه به پکې دغه راخلي هغو سره به رابطه کوي او هغو به وله یو ایکویلنسي سرټیفیکیټ ورکوي چې او دا دې برابر دی نو دا ریګولیټډ اکوپیشنز والا چې دي نو بیا هغو دا کولاو کې نو هغو پکې دا کولی شي چې کم اکوپیشن چې دی هغه ریګولیټډ دي او کم سیزونه په کار یې لکه اوس دا دلته ما کولاو کو نو دا دلته تاسو کتی شئ چې SIN پې ریکوار ریلیټډ ټو سټیټس آر لایسنس چور کنه نو دا چې تاسو کله وګورئ دا صرف د لایسنس والا دپاره کوم چې ما خبره وکړه لکه اوس دا انجینرینګ دی نو د هغو باډي دا ده دغه شانتې دا نور دی نو د چا چې لکه ریګولیټډ اکوپیشن نه نو هغو ته د دې سیزونو ضرورت نشته خو چې ریګولیټډ اکوپیشن وي نو هغه به بیا لکه دا اوس اګریکلچر والا خپل دی نو دا د هغو چې تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو بیا دغه کیدی شي چې د هغو ویب سایټ ته لاړ شي ارکیټیکچر دی لینډ سرور دی که نه دغه شانتې دا بایولوجیکل ټیکنالوجست دی د دې نه علاوه کاروپریکټر دی اکوپیشنل تھراپسټ میډیکل لیبارټري ټیکنالوجست که نه د هغو دلته چې تاسو دا کلیک کوئ نو دا په تاسو هغې ویب سایټ ته بوځي نو دغه شانتې دا ریګولیټډ اکوپیشنز والا چې دي دا تاسو بیا په دغه کې کتی شئ کم چې دلته دا سسکیچوان لایسنس یا ریګولیټډ دغه دی خو کو نه ریګولیټډ نو بیا ضرورت نشته ښه اوس دې له راځو چې کم دغه په دې کې شامل دي کم اکوپیشن شامل دي په دې های ډیمانډ لیست کې نو دیو داسې حل کړی دی چې ایکسکلوډډ اکوپیشن لیست ورکړی دی لکه هغه نه دي خو عموما دا کوي چې دا کسان موږ له پکار دي په دې شعبو کې یا په دې کیټګریز کې نو دیو په دې کې دا نه دي خو چې کم پکې نشته هغه ورکړي دي د دې مطلب دا دی چې د دې نه علاوه چې څومره دي نو هغه ټول پکې شته ځکه چې دا په زرګو دي نو هغو صرف هغه ایکسکلوژن ته ورکړی که دا موږ کولاو کو دغه ویب سایټ چې کله تاسو کولاو کوئ نو تاسو ته به دا پاڼه کولاو شي دا PDF فایل کې نو په دې کې بیا تاسو دا کتی شئ چې لکه کم دا چې کولاو شي دا ګوره دې ته یې لیکلي دي ایکسکلوډډ دا پکې نه دي دیو به ناټ الیجیبل دا او دلته هم غټ غټ لیکلي دي چې ایکسکلوډډ دا تاسو کتی شئ دلته غټ غټ نو دا کیټګریز پکې نه دي شامل نو دا به تاسو یو نظر وګورئ که تاسو کیټګریز په دې کې نو بیا تاسو اپلای نشئ کولی که په دې کې نه راځئ نو بیا تاسو اپلای کولی شئ دا هغه ایکسکلوژن والا کوم چې نه دي شامل دا هغه کیټګریز دي ټیک شو ښه اوس راځو مخې ته نو ایکسکلوډ ښه اوس دیو دا وایي چې لکه NOC O0AB دا په دې کې چې کوم دي اکوپیشن ان ډیمانډ کې های سکیلډ اکوپیشن کې په دې کې C او D نشته 0A او B دي او دا مخکې ما په دې خبره کړې چې په 0A او B کې کم راځي نو C او D والا به په دې کې اپلای نه کوي صرف A او B والا به راځي او تاسو په NOC کې خپل کوډ بیا په هغې حساب باندې کتی شئ چې A او B کم دي لکه C هم هلته لیکلي دي اوس که موږ دغه شو دا دې له راشو ښه ورک ایکسپیرینس دا بیا لکه هغه لایسنس والا د هغو سره تاسو رابطه بیا کولی شئ دغه خبره ده کوشن ډیمانډ انټري ریکوایرمنټ ښه دې نه موقله شو سیټلمنټ فنډ په دې ما خبره کړې ده دا وروسته بیا خبرې دي چې لکه یو خاندان راځي د هغو دپاره ستاسو سره څومره پیسې پکار دي چې تاسو راشئ په بینک کې او د یو کس دپاره څومره دي بیا د شپږو دپاره څومره د کوړمې پورې خبره ده ښه اوس دا چې دی نو د ټول نه مخکې دلته د اپلای طریقه اوس دا ده چې ایکسپریشن اف انټرسټ یا دا یو پورټل دی یا یو آنلاین دغه دی چې هغه به موږ سبمیټ کوو په هغې کې به خپل دغه جوړو دا څه ورته وایي آنلاین پورټل کې به ځان رجسټر کوو ټیک ده دلته به دې ته موږ نو دا که موږ کله کولاو کو نو موږ به دې پیج له راولي چې انټرنیشنل سکلډ ورکر EOI سیسټم ها نو ایکسپریشن اف انټرسټ شه که نه نو دلته تاسو راشئ نو دا تاسو بیا کتی شئ چې دا به مونږه امیګریشن نامې دلته به تاسو خپل دا کریټ ان اکاونټ به جوړ کړئ او بیا چې د اکاونټ جوړول نه پس بیا څه کول غواړي هغه دلته تاسو راشئ نو دا ټوله خبره دیو بیا تاسو ته لیکلې ده چې what is an international worker expression of interest که نه دا EOI شی څه دی لکه تاسو چې خپل پروفایل جوړ کړئ نو دې دا مطلب دا دی چې دا څه شی دی نو اساس الیجیبیلیټي دا خو ما تاسو ته ووایي چې 80 پوینټس پکار دي بیا
لکه تاسو چې کله کریټ کړئ نو په هغې کې به بیا تاسو څه لیکئ دا به تاسو نو پاسپورټ نمبر غواړي ډیټ اف برث به غواړي که امیګریشن ریپرزنټیټیو د چا په تھرو یې کوئ نو هم ده که نه کوئ نو به ولیکئ دغه شانتې تاسو به وایئ چې موږ سسکچوان کې به اوسیږو نو دلته به خامخا یس کوئ او بیا به جاب آفر شته که نشته نو چونکې دا د ټولو دپاره دی نو په دې کې به تاسو جاب آفر نه دی پکار نو تاسو به وایئ چې نو ها accepted by RSC entry pool دا په دې کې موږ نه یو اکسپټ شوي هغې ته موږ اپلای نه ده کړی نو په دې کې به هم نو ولیکئ فار یور اکوپیشن دا به تاسو اکوپیشن ډیمانډ څنګه چې ما ووایې هغه دیو ریکوایرمنټ څه دي هغه ریکوایرمنټ موږ ډسکس کړو اوس نو دا تاسو بیا هم ځان له کتی شئ دغه به درنه تپوس کوئ yes or no having educational credential assessment نو دې کې به خامخا یس لیکئ او خپل ای سی ای به کوئ هغه دغه ډیګریانه چې دي هغه به اسسمنټ به د هغو کوئ yes or no documentation from regulatory body دا اوس yes or no د هغو دپاره دی چې تاسو نو لیکئ تاسو په ریګولیټري باډي کې یا ستاسو اکوپیشن چې ریګولیټډ نه وي نو په هغې کې تاسو به نو ولیکئ او چې یي نو بیا به د هغو سره تاسو رابطه کوئ د هغو هغه کاغذ به راولئ هغه به پکې دغه کوي واچوئ بیا وایي چې پوینټ سکور نو پوینټ سکور خو ما تاسو ته ووایي دې بیا وایي چې دا سیسټم کار څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو وایئ چې یاره دا موږ د خپل دغه جو پروفایل آنلاین پروفایل جوړ کړو الیجیبل کینډیډیټ نو دې دا وایي چې لکه دا به د یو کال لپاره تاسو چې کله جوړ کړئ د یو کال لپاره دا ویلیډي دا بیا نور خبرې تاسو په دې کې لوستی شئ ښه په قلاره ځان له بیا ډز ناټ لیمټ دا بیا نورې کوېسچنې که ستاسو وي نو تاسو هم کولی شئ دلته بیا چې دی نو دغه ځای کې یو ځای لیکلي وختي ما لیدلو چې $3,500 فیس به داخلوئ نو هسې نه چې ملګري اکثر دا وایي چې په شروع کې دا ډېر وروستو داخلول غواړي دغه پیسې چې کم دي ګوره تاسو چې کله دغه جوړ کړئ پروفایل جوړ کړئ بیا به تاسو پول ته لاړ شئ بیا به تاسو سلیکشن وشي بیا به تاسو ته انویټیشن راشي بیا دلته چې کله تاسو اپلیکیشن سبمیټ کوئ په دې دغه کې سټیج کې بیا به تاسو $3,500 ورکوئ دغه پیسې په شروع کې نشته ښه بیا وایي چې لکه دا کینډیډیټ څنګه رینک کیږي نو رینک کیږي هم هغه شان څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه چې لکه په پول کې تاسو بره راشئ او د خپلو کسانو سره به ستاسو دغه د هغو سره به لکه ستاسو مقابله یو قسم له نو بیا ستاسو د دې دپاره چې دغه دا تفصیل تاسو بیا دې کتی شئ یور انویټیشن ټو اپلای نو بیا به دا څنګه کېږي چې کله تاسو ته انویټیشن ټو اپلای راشي نو تاسو به په 15 ورځو کې چې دی هغه اپلیکیشن آنلاین سبمیټ کوئ نو د هغې نه پس انویټیشن ټو اپلای چې راشي انویټیشن نو د دې نه پس بیا تاسو هغه $3,500 داخلوئ او د دې نه مخکې څه نشته په دې منځ کې بله خبره دې دا هم که چې ستاسو کله EOI اکټیو وي نو تاسو خپل پروفایل اپډیټ کولی شئ داسې نه چې لکه اوس تاسو کال پس لینګویج اسسمنټ بیا وکړو سکور ښه شو نو دا دې خبره کوي نو هغه پکې بیا تاسو لیکلی شئ که نور ورک ایکسپیرینس هم واخیستو نو هغه پکې لیکلی شئ نو دوی بیا وایي چې دغه تاسو بدلون پکې د یو کاله پورې کولی شئ چې کله تاسو ته انویټیشن ټو اپلای راشي نو بیا لکه څنګه چې ما خبره هم وکړه نو په دې ځای کې به بیا تاسو چې کله تاسو دغه ته فارم جمع کوئ نو نان ریفنډیبل $350 چې کوم دی کینیډین ډالر هغه بیا پروسیسینګ فیس دا به تاسو داخلوئ نو دا ټول عمل دی په دې طریقه باندې تاسو وګورئ ځکه چې په دې کې 3 قسمه سټریمز دي نو بیا به تاسو کنفیوز کېږئ خو صرف هغې ته بنخلی کم چې درته ما ووایي هغه نور د دې سره ریلیټډ نه دي خو چونکې ویبسایټ یو دی دا ټول یې ورکړي دي نو هیله ده چې دا ویډیو به ستاسو په کار راشي ټولو ملګرو جهان مننه